الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بزما قدر منو دا دروزی اغا مسائل دی چې په هغه شیانو مبارک دي چې په هغو باندې روزه نه ماتیږي. اول په هغو کې اول مسواک کول باندې روزه چې دا غنه ماتیږي. که مسواک وچ وي او که لوند وي او که خوند پکې وي، که هر څنګه مسواک وي، د روزې په حالت کې مسواک وهلی سي او مسواک استعمالولی سي، په دې باندې چې دی روزه نه ماتیږي. او دویمه مسله دا ده چې تیل لګول، یعنی په سر باندې تیل لګول او دغه سی په جیره او په بریتو باندې تیل لګول چې دی په دې سره روزه نه ماتیږي. او بل مسله دا ده چې په سترګو کې دوا اچول، د روزې په حالت کې سترګو ته دوا ور اچول، نو په دې باندې روزه نه ماتیږي. او دغه سی سرمه لګول، یعنی رانجی په سترګو کې اچول، سترګې تورول، نو په دې سره روزه نه ماتیږي. قسم دغه رانجو خوند چې دی هغه په حل کې سړی محسوسه کیلته چې لاړې توکې هغه توري وي، دغه باوجود چې دی سرمه لګول چې دی بیا هم روزه په دې باندې نه ماتیږي. او بل خوشبویي لګول، هر قسم تیز خوشبویي، که هر قسم خوشبویي د روزې په حالت کې لګولای سي، په دې باندې روزه نه ماتیږي. او دغه سی ګلان بویول او په دغه باندې روزه چې د بالکل نه ماتیږي. او دغه سی د ګرمۍ په حالت کې چې ډیره ګرمي وي او د سړی روزه وي، نو تجایم سي په دغه حالت کې غسل کولای سي چې دغه یعنی ټنډه کسلولو د پاره چې سړی بدن یو څه ټنډه سي او سوړ سي، نو په دغه سره غسل کولای سي، په دې سره روزه بالکل نه ماتیږي. او دغه سی لنده کپڑا په بدن باندې واچي او بيد سي، نو په دې باندې سلیم روزه نه ماتیږي. او بل خلک چې دي اکثره دغه شوګر والا مریضان چې کوم دي، هغه انسولین لګي، یعنی سار او ماښام انسولین لګي، نو د روزې په حالت کې شوګر والا که روزه نیسی، نو داغه د پاره انسولین لګون چې دی هغه بالکل صحیح دی لګولای سي، په هغه باندې روزه نه ماتیږي. او که یو چا په یې سره یو شی وخړل یا اوبه وچلې، روزه نه ورته یاد، نو په یې سره خوراک کول او اوبه چل یا شربت چل، نو که په یې سره وي، په دې سره بیا روزه نه ماتیږي. خو که یو سړی خوراک کوي او تا ولیدي، نو اوس دته به ورته وایي چې ستا روزه ده، ورته په یادوي به که به نه ور په یادوي. نو په دې کې یو څه تفصیل دی. که چیرې داسې وو هغه کوم سړی چې روزه ده او خوراک کوي، که چیرې داسې وو هغه سړی یا هغه زنانه ډېره کمزورې وه یا سړی کمزوری وو، نو تاول کې چیرې دا خوراک ما روزه ور په یاد کړه او د خوراک پرېښوي، نو تر ماښامه پورې دی ډېر کمزوری کېږي که د خوراک نه وکړي. نو هغه ته بیا بهتره خبر دا ده چې نیکې ور په یاد چې هغه لږ خوراک وکړي. او که چیرې داسې وي چې هغه سم ځوان وي، بالکل جوړ وي، هېڅ کمزوري هم نه راځي، نو هغه دپاره بیا دا دی چې هغه ته یې ور په یادول بیا واجب دی چې ستا روزه ده، روزه دې ماتېږي د خوراک او څښاک د مه کوه. او دغسې د روزې په حالت کې غاښ ایستل څنګه دی؟ اوس بعضې خلک غاښ ایستل خو دغه سړی نه وباسي، ماښام یې وباسي، لیکن که چیرې داسې وي چې غاښ باندې ډېر سخت درد وي او ډېر سخت په تکلیف وځي، نو د هغه دپاره بیا دا حکم دی چې غاښ وباسه، خو وینه چې کومه که وینه چیرې نسته ولاړه او بیا وینه چې دا هغه تر لاړو زیاته وه، یعنی تر لاړو سره برابر وه، تر لاړو زیاته وه، نو په دغه باندې چې دی که نسته چیرې ولاړه وینه، بیا چې دی ستا روزه ماته سوه او صرف قضا ده، کفاره نسته. او که چیرې تر لاړو کمه وه، لاړې باندې زیات وي، بیا چې دی بیا روزه نه ماتیږي، بس بیا روزه صحیح ده. او بله مسله دا ده که چیرې یو سړي غسل کوي یا اودس کوي، نو په هغه حالت کې اوبه چې دي هغه د په غوږو ته ولاړې او غوږو ته ننوتې اوبه ولاړې، نو په دغه حالت کې هم دغه اوبو تللو سره روزه نه ماتیږي. او بله مسله دا ده چې د روزې په حالت کې وینه ایستل، یعنی یو چاته وینه ورکول، یو سړی دغه خو وینه ورکول خو دغه نه دی صحیح، لیکن که یو مریض ډېر شدید بیمار وي، ډېر سخت بیمار وي، دغه د مرګ خطره وي، نو په هغه حالت کې چې دی بیا هغه مریض ته وینه ورکولی سي.
یعنی وینه بیا ورکولای شي هغه مریض ته وینه ایستای شي او دغه یو سړی او بل دغه حجامه چې کومه ده دغه شکر چې موږ ورته وایو د حجامه چې خلک لګي دام کچيري دا شوي چې په حجامه لګولو سره په بدن کې کمزوري راځي او روزه چې د مشکل کېږي نو بیا خو مکروه دی او کچيري سړی نه کمزوري کېږي او لګولو سره سمسته نه پیښیږي بیا حجامه بالکل لګولای شي جایز دی روزه په دې باندې نه ماتیږي او بل یو سړی چې دی هغه لاړې چې دی خبرې کوي خله د لاړو ډکه سوه نو دغه سړی به د لاړې چې تیرې کوي په دې باندې روزه ماتیږي او کنه نو مسله دا ده چې په دې باندې روزه نه ماتیږي او په خله کې یو سړی لاړې جمع کوي او بیا یې تیرې نو دا باندې روزه مکروه کیږي قسم ماتیږي خو نه روزه خو روزه په دې باندې مکروه ده او بل مسله دا ده چې د خو په حالت کې یو سړی ته احتلام وسی یو سړی احتلام سي نو په دې باندې چې دی روزه نه ماتیږي او بیا یو سړی چې دی هغه ماستن انبستری وکي کوروالی وکي او په دغه حالت کې د چې بده سي سار چې راکشيني هغه سار وي یعنی دی غسل نه کړي نو په دغه حالت کې به غسل حالت کې روزه نیولای سي دغه بعد دی بیا غسل وکي یا دا شوي چې دی چې راکشيني نو وخت ډیر کم وي نو په هغه حالت کې د اول د واره خپل پسلمي وکي داغه بعد د بیا د سار د منځه لپاره غسل وکي او بیا د خپل منځ وکي نو په دغه حالت کې یعنی د جنوبي حالت کې یعنی د بی غسل حالت کې یو شړی روزه نیولای شي په دې باندې روزه صحیح کیږي او دغه مسلې چې د اکثره په مراقع الفلا ما تحتوی صفحه نمبر 362 او رد المحتار کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 397 کې دغه مسلې اکثر الته موجود دي والسلام